و ستا د لیوني تماشا وکړه ستا د لیوني تماشا وکړه وخاته د دار په سر خوته نه وې. السلام علیکم مینوالو، زه علي افریدي یو ځل بیا د یو مېلمه سره مخاطب یم. برکم برخیل شنکو کاګوکي لوکا باندې مشهور مېلمه به موږ سره خپل تعارف په خپله کوي، د ستاینې وړ دی. موږ روڅو یو مېلمه سره چې خبره اترې وکړو. ما اکبر حسین نومارو، برکم برخیل یم، تخلص میں باور دی. د شاعري خو مې بچپن نه کوله، خو باقاعده شاعري مې 1995 نه شروع کړې وه و همداسې وخت په تېرېدو سره بس شاعري به مې کوله. اوس ډېر وخت وشو چې د داسته شوی یم په داخل باندې، بس اقتصادي حالت مې کمزوری شوی دی، نو دغې په وجه شاعري نه پاتې شوې یم. د ډېر وخته مې داسې نوی شی نه لیکلی، زړه شاعري څخه ډېره روغ. کور ژوند څه شی کوي؟ کور ژوند خو بس په خیلوس معذوره یم، د لونګو نه ځونډي جوړوم او ویرې تختابیک له وجام له وړم او په غوسارکو باندې ویلوړم، بس دا خرڅوم او بعد د بچو رزق پکې الله پکر کوي. عزتمندو، باور صاحب نه غواړو چې یو غزل ورته ډالۍ کړي، ځکه چې مهارت لري، نوموړی ډېر په زړه پورې غزل لیکي. دا خو وایي چې موږ په دا ډېر وخته باندې لیک نه دی کړی، خو بیا هم موږ غواړو چې د باور صاحب زړه یادونه بیا ژوندي کړو او هغه چې کوم دی موږ سره څه غزل ډالۍ کړي موږ له. باور صاحب شعر دی چې د یار یادونو سره لوبې کوم، د یار یادونو سره لوبې کوم او سم د ګلونو سره لوبې کوم. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. و ای زړه چې تا به سره ګلان خوښول، ای زړه چې تا به سره ګلان خوښول، اوس د ښارونو سره لوبې کوم. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. و دا زه چې ګیر یم په تناب د زلفو، دا زه چې ګیر وم په تناب د زلفو او د زنځیرونو سره لوبې کوم. ډېر زبردست. او وختونه ما سره هم لوبې کوي، وختونه ما سره هم لوبې کوي او زه د وختونو سره لوبې کوم. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. و دا ستا غمونه دي د غرونو په شان، دا ستا غمونه دي د غرونو په شان و د غټو غرونو سره لوبې کوم. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. دا ستا غمونه دي د غرونو په شان و د غټو غرونو سره لوبې کوم. و کتاب د مخ یې ما باور لوستلی، کتاب د مخ یې ما باور لوستلی، اوس د شعرونو سره لوبې کوم. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. قدرمندو، باور صاحب موږ سره څو شعرونه ډالۍ کړه. مخکې باور صاحب له موږ بیا ویایو چې څه د موږ سره شعر کړي. ویایي شي چهاروخت به د کتل دروازې نه، چهاروخت به د کتل دروازې نه، ما ژوند دی ځکه وخت کوي مازې نه. ډېر زبردست. و دا په شونډو یې د چا د شونډو رنګ دی، دا په شونډو یې د چا د شونډو رنګ دی، و خربوزه اخلي رنګ د خربوزې نه. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. و که تر و مسترې خوښ وي میخه واخله، که تر و مسترې خوښ وي میخه واخله او پرت به ونه خورې له ګډې ووځې نه. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. ارشاد. وای باور زړګی سروای وینې ته چاچي، باور زړګی سروای وینې ته چاچي، و چې سروې شي اوبه چاچي د کوزې نه. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. یو ویایي شي ګرځي کوڅه کې د اشنا لیوني، ګرځي کوڅه کې د اشنا لیوني، و اشنا نظر کړي په اشنا لیوني. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. ارشاد یو ځل یې بیا ډالۍ کړه. ګرځي کوڅه کې د اشنا لیوني، و اشنا نظر کړي په اشنا لیوني. ډېر زبردست. و لیوني کم دي په دنیا د مینې، لیوني کم دي په دنیا د مینې، او په دنیا ډېر دي د دنیا لیوني. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. لیوني کم دي په دنیا د مینې، او په دنیا ډېر دي د دنیا لیوني. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. او باوره روغ په طبیبانو نشي، باوره
روغ په طبیبانو نشي څوک چې د موره وي پیدا لیوني واه 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 ډېر زبردست ارشاد یو ځل بیا ډالۍ کا باوره روغ په طبیبانو نشي څوک چې د موره وي پیدا لیوني ډېر زبردست ډېر ښکلی یی شي ډېر غلم او تر خو ته نه وې ډېر غلم ډېر غلم او تر خو ته نه وې ومې کتې لار و بر خو ته نه وې ډېر زبردست ډېر ښکلی ډېر غلم او تر خو ته نه وې ومې کتې لار و بر خو ته نه وې و ستا په لټون ستړی شوم په تا پسې ستا په لټون ستړی شوم په تا پسې ستا په لټون ستړی شوم په تا پسې وګرځېدم در په در خو ته نه وې ډېر زبردست ډېر ښکلی خو ټوله شپه یادونه خو دې تلل راتلل ټوله شپه یادونه خو دې تلل راتلل ما سره شول سر په سر خو ته نه وې ډېر زبردست ډېر ښکلی ارشاد و ستا یې لیوني تماشا وکړه ستا د لیوني تماشا وکړه وختلې در په سر خو ته نه وې ډېر زبردست ډېر ښکلی و بیا به یې راتلو ته انتظار کوې بیا به یې راتلو ته انتظار کوې بیا به یې راتلو ته انتظار کوې و تېر شه ستا په در باور خو ته نه وې واه واه ارشاد یو ځل بیا ډالۍ کا بیا به یې راتلو ته انتظار کوې و تېر شه ستا په در باور خو ته نه وې ډېر زبردست باور صاحب دا ورته وایه چې لیک لوست کوې که ذهني توازن کې د طاهر صاحب مونږ د طاهر صاحب سره یوه مرکه هم کړې وه ملنګ طاهر خپله شاعري د ځان سره یوړه ختم یې کړه هغه لیکل یې نه وه تو څه زیاتره شاعري مو لیکلې یم وایم ما سره محفوظه پرته ده نو مو تعلیم بیخي شته دی نه لږ مې هم نشته او بس همدغه قرآن مجید سبق مې ویلی دی الحمدلله نو بس دومره لږې ډېرې کرښې په کاغذ راکوږم چې زما نه بس نه غلطېږي زه یې بیا بس پړوولی شم و ځینې شعرونه او غزلې ورسره داسې دي چې خلکو ورته لیکلي دي هغه کاتبانو خو خلکو لیکلي دي پوه هوښیارو هغو املا صحیح وي نو هغه بیا زه هم پړوولی شم بل یې هم پړوولی خو چې کوم مو لیکلي دي نو هغه زیاتر ډېر هم زیات تېر شه هغه چې مو لیکلي ځکه چې زه خو یې شپې لیکه او ورځې لیکه په غره لیکه او په سمه لیکه نو بس دغه په وجه باندې ما سره زیاتر لیکلی ما خپل لوستي و په باندې ډېر خلپېږي نه بله مې هم داسې سوچ غوندې کوله لکه څنګه تا خبره وکړه د تغییر صاحب که نه نو ما وایي چې دغسې به یوه ورځې بس تلوړ شم و دا بیا یې څوک بس ورله به وچوي چې دا څه شی دی مړه څوک به پېږي نه که نه هغه ښه به تېرغون کې چا پړولی نو دغې په وجه بس ما تعلیم نشته تعلیم غله چوپ کېدو له تیار دی کتاب د برې برابر وي چې مونږ مطلب هڅه وکړو دا کتاب چوپ کوو که نه یاره بس انشاءالله چې وي داسې سل یو نیم سل 200 غزلې ورسره شته بس کتاب مواد برابر دي خو دلته موږ خو یو اقتصادي حالت ډېر کمزوری دی ځکه چې بس نن سبا خپله خرچه هم سمه په صحیح طریقه نه پوره کېږي نو پاتې کتابونه خو پرې ډېره خرچې کېږي ماشي کمزورتیا ډېره کمزوري رو زه به بیا هم د کمبار پښتو ادبي جرګه چې کوم صدر سکاتر دی د هغو سره په دا خبره باندې وګڼېږم هغو له به زه تو ویډیو هم وښایم هغه به تاسو وویني هغه الریډي مو ویډیوګانې کسي داسې که موږ سره نورو خلکو مرسته وکړه په دا د ده کتاب په حالاتو کې ځکه چې دا خپله ورځ نشي موتولی که ورځ یې موته کړه د کله حالات یې خراب دي نو د موږ بغرني خلک چې کوم مطلب برداشت کولی شي نو هغه له موږ بیا هم د باور صاحب د کتاب په اړه هم ویلی شو چې د ده سره اشعار ډیر دي لیکي لوست یې ډیر کړی دی خو د ده سره د کتاب د چاپ کولو پیسې نشته حالانکې د کمبار پښتو ادبي جرګې ډیر کتابونه هم چاپ کړي دي بیا به هم موږ به د باور صاحب د کتاب په اړه خو بیا هم باور به موږ سره ډیر ټیم تېروي موږ له ټیم روکوي نو ده به په کوله کې حالات خرابېږي ځکه چې په یوه ورځ دوی باندې کېږي نه نو که چا هم مرسته کولی شوه د باور صاحب سره نو د ده نمبر به په هغه باندې پروت وي په سکرین باندې او هغه چې کوم دی تاسو کاپي کولی شو په هغه باندې کال کولی شو بلکې یو واتساپ نمبر به هم وي مولا کال هم کولی شو واتساپ هم کولی شو د ده سره چې تاسو منډه ووهو هغه به ډېره مهرباني ډېره مننه وي د مرکې اختتام لڅو د الله په امان
आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।